that little mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. السلام علیکم ګرانو محترمو ملګرو، هیله لرم چې ټول به راته روغ او جوړ وئ او د صحت کلي به مو پورته وي. دوستانو، که زموږ د یوټیوب په چینل کې تاسو نوي یاستئ نو زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان کلیک کړئ او آل بټن انتخاب کړئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته پر وخت او له هر چا څخه ژر در ورسیږي. نو دوستانو، نن درته په ډیر زیات خوندوره ویډیو کې حاضر شوی یم چې ډیر دوستان ورڅخه تنګ دي له دغې شي څخه، دغې کین ماسټر واټر مارک څخه. نو هغه څنګه کولی شو چې د کین ماسټر واټر مارک لرې کړو. کین ماسټر یو داسې اپلیکیشن دی چې هر ډول د یوټیوب لپاره، د هر څه د فیسبوک لپاره خلک پرې ویډیوګانې جوړوي. تر ټولو پرمختللی اپلیکیشن دی. نو ډیر ښه اپلیکیشن دی، یعنې د کمپیوټر په شانتې کار اجرا کوي په موبایل کې. نو دوستانو ګورو، زه درته د پخواني کین ماسټر یو سکرین شاټ ښایم. نو دغه زما پخوانی کین ماسټر دی، زه یې درته ښایم. ویډیو لږه سکیپ کوو. نو دوستانو دغه وګورئ، زما دغه پخوانی کین ماسټر دی. نو دغلته تاسو وګورئ، دغې ته وایي، دغې ته چې واټر مارک وګورئ. دغه زه سم درته نښه کړم، دغې ته وایي چې واټر مارک. نو دغه واټر مارک چې کله تاسو په کین ماسټر کې ویډیو جوړوئ، نو کله چې تاسو ویډیو جوړه کړه نو دغه واټر مارک به هم پکې موجود وي. نو داسې ویډیو درته ښایم، داسې یو اپلیکیشن، داسې یوه طریقه درته ښایم چې دغه واټر مارک څرې لرې کړئ، دغه لوګو، دغه نشان د واټر مارک څنګه لرې کړئ په یوه ویډیو کې په کین ماسټر کې. نو راځو دوستانو، ما نوی اپلیکیشن انسټال کړی دی د کین ماسټر. دغه اپلیکیشن لینک به تاسو ته زه په ډسکریپشن کې هم ترلاسه کولی شئ او زه به په ډسکریپشن کې هم درته پرېږدم د دغه واټر مارک لینک، د دغه اپلیکیشن لینک وبخئ. نو دوستانو، که دغه کین ماسټر چې دی، دغه د کین ماسټر له کمپنۍ څخه تاسو په $60 اخیستی شئ. نو تاسو دغه باید فری ډاونلوډ کړئ. نو د فری ډاونلوډ کولو لپاره ما په ډسکریپشن کې درته لینک پرېښی، هغه ځای په هغې باندې کلیک وکړئ او هغه ډاونلوډ کړئ. نو هغه کې به بیا کین ماسټر نه وي. اوس وګورئ، ما کین ماسټر انسټال کړی دی، نوه فری کین ماسټر. زه درته ښایم چې په دغې کې وګورئ، کین ماسټر واټر مارک نشته. نو وګورئ دوستانو، دغه زه یوه ویډیو انتخابوم، ګورم یوه ویډیو، دغه ویډیو ورته رااخلم او دلته یې ګورم. دغه ویډیو ما ډیلیټ کړې ده. نو بله ویډیو ګورم پکې، دغه مثلا دغه ویډیو پکې ګورم. زه اوس ګورم چې آیا اوس وګورئ، نه وګورئ دغه ځای کې باید واټر مارک موجود وه، خو اوس واټر مارک نشته ځکه ما نوی اپلیکیشن انسټال کړی دی. نو تاسو هم دغه انسټالولی شئ زما له ډسکریپشن څخه. نو دوستانو، له داسې ښایسته ویډیوګانو د کتلو لپاره له موږ سره اوسئ. تر بیا ښې چارې، د خدای په امان.